السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزانو، د خپل خاورې حالات ګورئ. څه مو چې فکر نه کاوه تر هغې ډېری وکړه. زموږ استاسې بازارونه، زموږ استاسې پنډغالي، ښوونځي، ډېرې مدرسې، ان تر دې چې جوماتو ته خبره رسېدلې ده. موږ ځانونه تېر راوړو، دا زموږ ډېره لویه تېروتنه ده. موږ په خپل چم او ګاونډ کې ګورو زموږ ګاونډیان یا تره زامن یا خپل خپلوان په زغرده د خاورې او د کام د دښمن سره په خوا کې ولاړ دی او ورته تبلیغات کوي چې دا ډېره د بدبختۍ خبره ده. نن په دې باندې ماشوم هم پوهېږي چې زموږ د خاورې، زموږ د کام دښمن څوک دی، د مسلمان دښمن څوک دی، لر او بر د بمونو سوداګر څوک دی، لر او بر د وژنو سوداګر څوک دی، د پښتون ازلي دښمن څوک دی او د چا په اشارو دا کارونه کوي. که زما رورم دی، روزونکی څوک دی، او چې څوک په نه پوهېږي ځان تیر راولي، ښه په پوهېږي چې ته 2 کالو ماشوم پوهېږي چې زما دښمن څوک دی. نو سره د علمه، سره د دې چې قرآن او حدیث د دې په سینه کې پروت دی، آیا دا په دښمن باندې غږ نشي کولی؟ نه یې کوي، ځکه چې روزونکی هماغه دی. نن منګه په هغه خلکو باندې په خپله شاهد یو چې دوی به ویله چې بر جهاد دی او موږ وګاټه او موږ به یې کوو. نن هغوی په دې باندې ولې چپ دي چې نن په جوماتونو کې زما بمونه الوزي او زما د کام ځوانان الوزي او هغه خلک الوزي چې هغوی به ساتنه کوله. دا ځکه چې دوی ځکه غږ نه کوي چې دوی د هماغه بادار روزونکي دي، دا هغوی دپاره کار کوي. ګورئ، نن سبا هغه وخت نه دی، د جنگ تکتیکونه دي، د درواغو د مکارۍ تکتیکونه دي چې په موږ او تاسې باندې چلیږي. د چا په فاحشه کې بې ادبي معاف بم نه الوزي، زما په جومات کې الوزي. د چا په رنډي خانه او د چا د رقص په کلوبونو کې بم نه الوزي، زما په مدرسې کې بم الوزي. دا چې موږ ځانونه پټه خوله او په مړو سترګو تیر راولو، دا نو ځان پورې خندل دي او د خدای سره دښمني کول دي. د خدای قرآن، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث، شریعت په دې ګواه دی چې کله ستا په خاوره، کله ستا په کور، کله ستا په مور و پلار، ستا په بال باج، ستا په خویندو ورونو باندې داسې دښمن راځي چې تاسو وژني، تاسو نر او ښځې به د هغې په مقابل کې ودرېږئ. او هر څوک چې نه ودرېږي او غږ نه کوي او دښمن ته دښمن نه وایي، هغه هیڅ مسلمان نه دی. دا به ځان ته مسلمان وایي او په موږ کې داسې مفتیان نشته چې خوله یې دومره غټه وي چې فتوې ولګوي چې دی مسلمان نه دی. او په دوی کې هر رقم مفتی شته، هر رقم ثبوتونه موږ ور باندې لرو. هماغه راپاڅي په موږ باندې، زموږ په وژنو باندې فتوې ورکوي، خپله فاحشه خانه د اسلام منظر، د اسلام مرکز او زموږ د اسلام مرکز د کفر مرکز شمیري. دا ځکه چې دومره خولې ورپسې دي او ډېر خلک ور تر شا ولاړ دي. او زما د کام مولا چې فتوا م ورکولی شي خو خوله یې وړه ده، دا ځکه چې تر شا څوک ورپسې ولاړ نه دي. الله مو ښاد و آباد لره. که ژوند غواړئ، نن مو وخت دی، راپاڅېږئ او یو د بل تر شا ودرېږئ. دښمن درته ځوانانو په ګوته کړی دی، د دښمن ګریوان ته به لاس اچو او خپل حق به ترې اخلو. حق په سوالونو باندې نه کېږي، حق په دې باندې کېږي چې دا خوله یې په ورماته کې او ترې واخلي. څنګه چې وژلي وو داسې به یې وژنو
څنګه چې د موږ نه سره او سپین اخیستي دي داسې به ترې خپل مدنیت لاس ته راوړو خپله خاوره به لاس ته راوړو په خپلې خاورې باندې به خپل اختیار لرو په خپل کور باندې به خپل اختیار لرو په خپلو ښوونځیو په خپلو جوماتونو دیرو باندې به خپل اختیار لرو هله به موږ او تاسې ښه ژوند لرو سوکالي به لرو امن به لرو او که نه د امن دپاره د قاتل خپل راوستی دی په خپلې دروازې کې د ودرولې هغه تا ته امن غواړي هېڅ وخت نه الله مو ښاد و آباد لره په یووالي کې مو په اتحاد او اتفاق کې مو په مینه محبت کې مو ژوند سوکالي او د دواړو جهانو بریاوې نغښتې دي موږ درته چغې وو نور هم خواښه خپله السلام علیکم